یو شاهی محل چې وخوت ورته نو دنده د شاهی محل چې کوم سردار دی ملک دی هغه ناست بالوله څه کوې ویسې دا مسافر خانه مې خوښه شوله راوختم ورته دا مسافر خانه نه ده دا شاهی محل دی اخوا دیخوا وګوره دې ته مسافر خانه وایي دا مسافر خانه نه ده دا شاهی محل دی بالول ورته وایي نه دا مسافر خانه دا د مسافرو د شپې د تېرولو ځای دی نه هغه ورته وایي بالوله دا شاهی محل دی وی ښه تا نه تپوس کومه دې شاهی محل کې ستا نه مخکې څوک و وی زما پلار وی د هغه نه مخکې پکې څوک وی د هغه پلار نو خو وی دې ته مسافر خانه وایي که نه چې نن پکې د یو شپه یو سبا پکې د بل شپه ستا نیکه هغه ترې لاړ پلار دې راغی هغه ترې لاړ ته پرې رالې ته به ترې لاړ شې سبا به دې بچي بس دا ترې مونږ روان یو دا ټایل بل ته پاتې کېږي دا ټولې مسافر خانې دي دې کې یو هم زمونږ حقیقي کور نشته دی دا ټولې مسافر خانې دي او دا به رانه پاتې کېږي لږ ژوند هم پکې دی هغه پکې د مسافر په شان تېروه او دویمه خبره یې راته وکړله چې او عابر السبیل یا د مسافر په شان ژوند کوه یا د لارې تلونکې نه دا په لاره چې روان د ده په شان ژوند په دنیا کې کوه په لاره چې سړی روانې دی اوبه څکي که نه څکي څکي مونږ وایو اوبه څکه ډوډۍ خوري که نه خوري خوري نو ډوډۍ هم خوره اوبه هم څکه کپړې هم اغونده خو د لارې مسافر چې رواني دی که هر څومره ښکلی کلی وویني دی ورته پاتې کېږي نه مړه وایي دا خو ما ته مخې ته منزل پروت دی پردی کلی دی دا خو لار ده رڼه کلکې رواني چا سره پخه مرګتیا نه کوي بس تېرېږي رواني نو او عابر السبیل نبی علیه السلام راته وی د لارې د تلونکي په شان ژوند تېرول څنګه چې په دې دنیا کې یو سړی په لاره رواني اوبه او چای روټۍ کوي خو مخې ته رواني رڼه کلکې د چا سره پخه مرګتیا نه کوي نو داسې تم په لاره زه ته آخرت طرف ته روان سفر شروع دی سفر شروع دی آخرت طرف ته نږدې کېږو دنیا نه لرې کېږو منزل ته روان یو کور ته نږدې شوي سفر روان وی د مسافر د لارې د تلونکي په شان ژوند کول سوري ته کښېني دمه وکړي ګینټه نیمه سوری حاصل کړي خو بیا پاس راحت حاصلوه ژوند تېروه خو زړه مه کلکوه څنګه چې د لارې تلونکي زړه نه کلکوي داسې زړه مه کلکوه او مخې ته روان شه تک کوه تک حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام علی حصیر نبی علیه السلام اوده شوی په یوه چټایۍ باندې هغه چټایي د کجورو د دې څانګو پاڼو نه جوړه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راپاڅېده نو په وجود کې نښې جوړې شوې وې د پاڼو د وجې صحابي ورته وایي د الله حبیبه ته حکم نه کوې ما ته چې یوه نرمه بستره جوړه کړم ستا ښکلی نازبین وجود دی ته ورشه د بادشاهانو تماشې وکړه هغه په کومو بسترو کې وخت تېري کمو نرمو بسترو کې وخت تیری ته وینه که نه څه ژوند تیری تاسو وینئ نه خپله کمو ګاډو کې سفرې کوي کمو بیلډینګانو کې اوسېږي خبر هم نه دي د شپې او د ورځې پته ورته هم نه لګي چې بار غارمه شته که نه بار ګرمي شته که نه خبر هم نه دي د ورځې او د شپې نه دي خبر داسې راحتونو کې ژوند تیری نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي ښکلې بستره دله نه جوړومه نرمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو جواب ورکړ نبی علیه السلام صحابي ته وایي مالی وللدنیا مونږ پښتو کې وایو زما او د یو بل سره سویمه ده